النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. ای پیغمبره، کله چې تاسو خلک ښځو ته د طلاق ورکولو اراده کوي نو هغو ته د هغو په عدت کې طلاق ورکړئ او د عدت زمانه سمه پوره وشمیرئ او له الله نه وویریږئ چې ستاسې پروردګار دی. د عدت په زمانه کې مو تاسې هغوی د هغو له کورونو څخه باسئ او نه د هغوی په خپله وځي مګر دا چې که هغوی د کومې څرګندې بدۍ مرتکبې شي او دا د الله ټاکلي حدود دي او څوک چې د الله له حدودو څخه تیری وکړي هغه به پر خپل ځان خپله ظلم وکړي. ته نه پوهیږې ښایي له هغه وروسته الله د توافق څه لاره پیدا کړي. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا. بیا کله چې د هغوی د خپل عدت موده پای ته ورسیږي نو یا هغوی په ښه توګه په خپله نکاح کې وساتئ یا په ښه توګه له هغوی نه جدا شي او دوه داسې کسان شاهدان ونیسئ چې له تاسې نه د عادل خاوندان وي او ای شاهدانو شاهدي سمه صحیح د الله لپاره ادا کړئ. دغه خبرې دي چې د هغو تاسو ته نصیحت کیږي هر هغه چې پر الله او د آخرت په ورځ باندې ایمان ولري. څوک چې له الله نه په ویریدو کار وکړي الله به د هغه لپاره له ستونزو نه د وتلو کومه لاره پیدا کړي. ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء